أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. حامیم. د دې کتاب نازلې دل د الله زبردست او حکیم د طرف نه دی. مونږه زمکا او اسمانونه او د دې دوانو ترمنځ ټول سيزونه د حق سره او د یوې خاص مودې د نیټې سره پیدا کړی دي. خو دې کافر خلکو د هغه حقیقت نه مخ اړولې دي د کم نه چې دوی خبردار کړي شوی دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته په غړې د لسترګو کتلی هم دي چې هغه څه هستيان دي چې تاسو خدای پرېږدئ او هغه ته आवाजونه کوي. لږ خدا توخه چې هغه پزمکه کې څه پیدا کړی دي یا د اسمانونو په پیدا کولو او داغه په انتظام کولو کې داغوي سو حصہ ده. د دین مخ کې نازل شوی یو کتاب یا د علم صفات حصہ که د دې عقیدو په ثبوت کې تاسو سره وي نو راوړان دي کړئ که تاسو رښتینی یې. اخر د هغه سړی نه با زیات بیلاری انسان بل څوک وي چې هغه الله پرېږدي او هغه چاته आवाज کوي چې هغه د قیامت پورې هغه ته جواب نشي ورکولای، بلکې هغه د دین هم نه خبر دي چې आवाज کوونکی ګني هغه ته आवाज کوي. او چې کله ټول انسانان راجمع کړي شي په هغه وخت کې به هغه د خپل आवाज کوونکو دشمنان وي او داغوی د عبادت نه به منکر وي. د خلکو ته چې کله زمونږه صفا آیاتونه اورول کیږي او کله چې ورته حق مخې ته راشي نو دا کافران داغه په حق لوي چې دا خو ښکارا جادو دی. آیا دوی دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پخپلا د ځانه جوړ کړي دی؟ دوی ته وایا کچری ما دا د خپل ځانه جوړ کړي وي نو تاسو ما د خدای د نیولو نه هډو بچ کولې نشئ. کمی خبرې چې تاسو جوړوي الله پاغه خپو هده زما او تاسو په منځ کې هم هغه د گواهی د پاره کافی دی او هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. دوی ته وایا زسه ناشنا رسول خو نه يم، زنه پوهېګم چې سبا لبا تاسو سره سکیږي او زما سره بسکیږي. زه خو صرف په هغه وحی پس روانیم کوم چې ماته را لېګلې کیږي او زه د یو صفا خبردارون کې نسیوا نور هیڅ نه يم. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کچری دا کلام د الله د طرف نه وي او تاسو د دین انکار وکړئ نو تاسو به څه انجام وي؟ او د دې غوندي په یو کلام باندې خو د بنی اسرائیل یو گواهی هم کړی دا. هغه ایمان راوړو او تاسو په خپل غرور کې پاتې شوي. بشکا داسې ظالمانو ته الله تعالی هدایت نه کوي. کوم خلکو چې د دې د منلو نه انکار کړي دي هغه د ایمان راوړونکو په حق لا وایي چې کچري د دې کتاب منل څخه کاروي نو دا خلک با په دې معاملې کې زمونږ نه مخکې شوي نه وو، چونکه هغوی د دینه هدایت اونموندو نو په دې وجہ اوس به ضرور داوای چې دا خو پخوانی دروغ دي. حالانکه د دینه مخکې د موسی علی السلام کتاب د رهنما او د رحمت په حیثیت راغله دی او دا کتاب داغه تصدیق کوونکې په عربی ژبه کې راغله دی د پاره د دې چې دا ظالمانو له خبرداري ورکړي او نیکوکارو له زیره ورکړي. یقینا چې کوم خلکو ویل چې خاصم الله زموږ رب دی بیا په هغه ټینګ ودرېدل نو داغوی د پاره نسو يرشته او نه به هغوی غمجن وي. دغه خلک به ټول جنت ته ځي، هلته به هغوی همیشه اوسي د خپل هغو عملونو په بدله کې کم چې هغوی په دنیا کې کول. مونږه انسان ته هدایت وکړو چې هغه د خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړي. خپل مور د ډېر په ګرانه په ګېډه کې دننه وساتو او ډېر په ګرانه اوځيګو او د دو په حمل او تیپرې کولو کې 10 میاشتې ولګې دي. انتر دې چې کله هغه خپل پوره طاقت ته ورسېدو او د سلويختو کالو شو هغه وویل اے زما ربا
مال توفیق راکړه چې زه ستا د هغه نعمتونو شکریا ادا کړم کم چې تا مالا او زما مور او پلار لرا کړل او چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پری راضي شې او زما د اولاد په نیک کېدو ما خوشاله کړې زه تا ته توبه وباسم او زه په فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو کې شامل یم د داسې خلکو نه مونږه د هغوی خخه عملونه قبلو او د هغوی ګناهونه معاف کوو دوی با په جنتیانو کې شاملېږي د هغه رښتینی وعده مطابق کوم چې د هغوی سره کیږي او کم سړي چې خپل مور او پلار ته وویل اوف زه تاسو ډېر تنگ کړم آیا تاسو ما په دې روي چې زبا د مرګ نه رستو بیا د قبر نه راځته کېږم حالکه زمانه مخکې ډېر نسلونه تیر شوي دي پاغوي کې خو څوک را پانسي دو او را نغه مور او پلار ورته د الله په نوم فریاد کوي او وای اے بد نصیبا اومنه د الله وعده رښتینی ده خو هغه وای دا ټول د پخوانو وختونو زړې قصې دي دا هغه خلک دي چې د عذاب فیصله پری شوی ده د دوی نه مخکې چې د پیریانو او د انسانانو د دې قسمه کمی ډلې تیری شوی دي په هغوی کې به دوی هم شامل وي بشکا چې دوی په نقصان کې پاتې کېدونکي خلک دي د دوانو ډلو درجه د هغوی د عمل په لحاظ سره دي د پاره د دې چې الله هغوی ته د هغوی د عملونو پوره بدله ورکړي په هغوی به ظلم هرگز نه کیږي بیا چې کله دا کافران ورته مخامخ ودرولي شي نو هغوی تبا ویلی شي تاسو د خپل حصے نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې ختم کړل او داغه مزه مو واغستلې اوس چې کم تکبر تاسو پزمکه کې په ناحق کولو او کمی نافرمانه تاسو وکړي داغه په سزا کې با نن تاسو له د ذلت عذاب درکړي کیږي لغون دی دوی ته د عاد ضرور یعنی د هود علی السلام قصه واوروا هر کله چې هغه خپل قوم په اعقاف کې خبردار کړي وو او دغه سي خبردارون کې داغونه مخ کې هم تیر شوی وو او داغونه رستو هم راتلل چې د الله نه سیوا د بلچا بندگی مکوي ما سره تاسو په حق کې د یوې لوی خطرناک ورځې د عذاب فکر دی هغوی ویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ دوکه کړې او د خپل معبودانو نمو واړوي خدنو هغه خپل عذاب دی را باندې راولا چې د کم نه ته مونږه یاروي کو واقع ته رښتینی هغه ویل د دې علم خو الله ته دی زه صرف هغه پیغام تاسو ته در رسوم د کم سره چې زرا لېګلې شوی يم خو زه وینم چې تاسو جهالت کوئ بیا چې کله هغوی هغه عذاب خپل علاقې ته را روان ولیدو نو وی ویل دا وریځ دا چې په مونږ با وبرا وروي نه بلکې دا هم هغه سیز دی چې د دې لپاره تاسو تلوار جوړ کړی و دا د هوا طوفان دی چې پکې دردناک عذاب را روان دی د خپل رب په حکم با هر سیس تبا کوي اخر دا چې دا غوي دا حال شو چې دا غوي د اوسېدو دا زینو نسیوا هلته بل هیڅ سیس په نظر نه راتلو دا رنګي مونږه مجرمانو له بدله ورکو هغوی له مونږه هغه سور کړی وو کم چې ما تاسو له ندی درکړي هغوی له مونږه وګونه سترګي او زړه ټول هر څو ور کړی وو خو نه هغه وګونه د هغوی څخه پکار راغلل نسترګي نزلنا زکه چې هغوی با د الله د آیاتونو نه انکار کوو او هم هغه سستری چا پیر شو چې په کم پوری به ټوکی کوله ستاسو نه غیر چا پیر علاقه کې ډیر کلی مونږه هلاک کړی دي مونږه په خپل آیاتونو را لېګلو سره بار په قسم طریقو هغوی په کړل د پاره د دې چې هغوی واپس راشي بیا هغه هستیانو داوی مدد ولی ونکړو چې هغوی الله پر خودي وو او هغوی الله ته د نزدېکت ذریعہ ګڼلی و او معبودانی تر جوړ کړی وو بلکې هغوی خو داوی نو ورک شو او داوو د هغوی د دروغ انجام او داوی د هغه دروغجنو عقیدو انجام چې د ځانې جوړی کړی وي او هغه واقعه هم د یادولو قابل ده کله چې مونږه د پیریانو یو ډله ستا طرف ته راوستلی و د پاره د دې چې قران واوري کله چې هغوی هغه زیته ورسېدل په کم ځای کې چې تا قران لوستلو نو هغوی په خپلو کې اویل چې چپ شي بیا چې کله تلاوت پوره شو نو هغوی د خبردارونکو په حیثیت خپل قوم ته واپس لاړ هغوی خپل قوم ته ویل
چې ای زمونږ د قوم خلکو مونږ یو کتاب اورېدلې دی چې د موسی علی السلام نو وروسته نازل کړی شوی دی چې تصدیق کوونکې دی د خپل ځان نه د مخکینو کتابونو چې راهنمایي کوي حق او نیغې لارې ته ای زمونږ د قوم خلکو څوک چې الله طرف ته بلنه کوي دغه دعوت قبول کړئ او پاغو ایمان راوړئ الله واستاسو گناهونه معاف کړي او تاسو به د دردناک عذاب نه بچ کړي او څوک چې د الله د داعی خبره اونمني هغه نه پزمکه کې پخپلا س طاقت لري چې الله عاجز کړي او نه دغه س مددګاران شته چې هغه د الله نه بچ کړي داسې خلک پخکاره گمراهۍ کې پراته دي او آیا د خلکو ته دا نخکاری چې کم خدای دازمکا او اسمان پیدا کړی دي او د دې په پیدا کولو هغه ستړي نشو هغه ضرور په دې قادر دی چې مړی راژوند کړي ولینا یقینا چې هغه په هر څه قدرت لري په کوم ورځ چې دا کافران ورته وروړاندې کړي کیږي په هغه وخت به د دوی نه تاسو شي آیا دا حق نه دی دوی به وایي او زمونږ په خپل رب باندې قسم دی چې دا واقعي حق دی الله به فرمایي خدن اوس د عذاب مزه اوسکه د خپل هغه انکار په سزا کې چې تاسو به کولو پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا لکه څنګه چې مضبوطو ارادو والا رسولانو صبر کړي دي او د دې په معاملې کې تلوار مکوا په کوم ورځ چې دا خلک هغه عذاب وویني چې د کم نه دوی يرولې کیږي نو داسې به ورته ښکار شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لک ساعت تیر کړي وي خبر ورسول شوا آیا اوس بدنا فرمانو نسیوا بل سو خلا کیږي